سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او د صحت په کلو کې به نغښتي یاست. یو ځل بیا درته د یاران کلیک یوټیوب چینل له لورې قربه یمه په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او ژوند به مو ښه تېرېږي. د چې د ډېر وخت مې ویډیو نه وه اپلوډ کړې، په نننۍ ویډیو کې درته د بګرام زندان یو ډېره عجیبه او دردونکې پېښه وړاندې کوم. دا چې زموږ یو ګران ملګري راته دغه لیک را لیږلی و او راته ویلي و چې په بګرام زندان کې څه روان دي. بګرام زندان کې زما ملګری چې تقریبا 6 کاله بند باندې محکوم شوی دی او هلته هر څه له نږدې څاري، داسې راته وویل. وایي دلته افغانۍ نجونې چې ډېرې ښایسته او حجاب لرونکي دي رادرومي، او کله چې د بګرام زندان ته رادننه شي غواړي خپلو بندیانو سره وګوري، خو په دغه منځ کې د دوی سره یو ډول معامله کیږي چې د معامله په لاندې ډول ده. د دوی څخه غواړي چې خپلو د دوی سره چې کوم نارینه راغلي وي د هغوی څخه یې جدا کوي، او د دوی په دې معنی جدا کوي چې غواړي د دوی څخه زنانه یو څه پوښتنې او تلاشي واخلي. خو کله چې د نارینهو څخه دغه حجاب لرونکي زنانه یو خواته کړي، نو د دوی څخه بیا هلته چې کله د نارینهو خونې ته د زنانهو خونو ته بوځي او هلته ورته نارینه ناست وي چې نارینه ورسره ډېر بد عادت چلند کوي او د دوی څخه هر ډول کالي وباسي او وروسته ترې ویډیو کوي چې یو څه وخت وروسته دغه ویډیو د دوی خپلوانو ته لیږي او د دوی په بدل کې ترې پیسې غواړي چې که چېرته مو پیسې را نه کړې نو دغه ویډیو به په رسنیزه او یا میډیا کې شیر کړي چې په دغه خاطر به ستاسو د کورنۍ رنګ باد شي او ستاسو کورنۍ به بې عزته شي چې په دې ډول د بګرام په زندان کې پیسې اخیستل کیږي. نو ګرانو مسلمانانو ورونو او خویندو، لومړی خو کوشش وکړئ چې خپل خور مور د بګرام زندان ته پرېنږدئ، او که بیا مو نه کېده پرېښومو نو هر ډول جدي پاملرنې لاندې خپله خور مور او لور ونیسئ تر څو مو عزت خوندي وي. دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور ملګري او خپلوان مو هم ترې خبر شي. نور مو په خدای سپارم، ښاد او آباد اوسئ.